خبر افغانستان کې وسلوالو نښتو کې د پام وړ کموالی راغلی. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو هرکلی کوم ملګرو ملتونو وایي چې افغانستان کې تیرو کلونو په پرتله په وسلوالو جګړو او بلکې مرشوبله کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو په داسې خپاره شوي راپور کې راغلی چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې وسلوالي نښتې د پام وړ کموالی شوی دی، خو له بده مرغه چې ملکي مرشوبله لا هم شته دی. سرچینې کاږي چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د نښتو او جګړو له امله 2106 ملکي وګړو ته مرژوبله اوښتې چې د دې ډله کې 80 یې وژل شوي او پاتې نور یې ټپیان دي. د مرژوبلې لوړه سلنه په داعش ډله پورې وي اړوند بلل شوي دي او په خبر یې دغه ډلې په مذهبي ځایونو او نورو سیمو کې په ملکي وګړو د بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو همدا راز د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او په دې تړاو جدي اقدامات غوښتنه کړې ده. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.